د یو ناروغ ځوان عبرتناکه کیسه. یو محصل کیسه کوي او وایي هیڅ کله هغه ځوان نشم هیرولی چې د پوهنتون په دوره کې مې کلک ملګری و. ښکلی او قوي ځوان و، په ځوانۍ کې یې هیڅ ساري نه لرله. کله چې له پوهنتون څخه فارغ شوم نو یو څه موده مې ورسره اړیکه پرې وه، تر دې چې یوه ورځ یې راسره اړیکه ونیوله او رانه ویې غوښتل چې لیدو ته یې ورشم او ویې ویل زه نشم کولی چې تا پسې درشم. ما وپوښتل ولې؟ ده په ځواب کې راته وویل پوښتنه مه کوه، کله چې راغلې په خپله به پوه شې. د خپل کور پته یې راکړه او زه ورغلم. دروازه مې وټکوله، کوچنی ورور یې راووت. له هغه سره اول د کور سرای او بیا کوټې ته ننوتم، کومه کې چې هغه ځوان اوسېده. ګورم چې په کټ باندې اوږد پروت دی، امسا یې تر څنګ ایښې ده. د تګ لپاره یې په پښو یوه وسیله تړل شوې وه او یو څه درمل یې هم تر څنګ ایښی و. ډېر کمزوری شوی و. کوشش یې وکړ چې زما د ستړې مشې لپاره د ځایه راپورته شي، مګر ویې نشو کولی. تر څنګ یې کېناستم، هڅه مې وکړه چې د خپلې ژړا مخه ونیسم. سره له دې مې هم اوښکې د ګریوان په لور روانې شوې. ومې ویل وبخه، زه خبر نه وم چې ناروغ یې. ناروغي دې څه ده؟ له پوهنتون څخه نه یې فارغ شوی؟ ټاکل شوې وه چې واده وکړې او ځان ته ښکلی کور جوړ کړې. ناروغ ځوان وویل هو همداسې وه، خو داسې پېښه رامنځته شوه چې ما یې اصلا هېڅ هیله نه لرله. څو میاشتې مخکې له پوهنتون څخه خلاص شوم او ډېر ښه کار په ګوتو راغی. ډېرې ورځې تېرې شوې، هېڅ ستونزه مې نه لرله. کله ناکله به مې سر وخوږېد. یوه ورځ مې د سر خوږ زیات شو، روغتون ته لاړم. ډاکټر له معاینې وروسته ځینې خاص نور معاینات راته ولیکل. له دې وروسته یې زما د سر عکس واخیست، عکسونه یې ښکته پورته کول. له ځان سره یې وویل لا حول ولا قوة الا بالله. وروسته یې دا مسله له څو نورو ډاکټرانو سره شریکه کړه او له هغوی یې د مرستې غوښتنه وکړه. هغوی راغلل، په ګډه یې د معایناتو پایلې وکتې. په خپل منځ کې په انګلیسي ژبه وغږېدل. په همدې حال کې کله ناکله ماته هم کتل. نږدې یو ساعت وخت تیر شو او زه په همغه حال وم. روغتیایي وضع مې ډېره خرابه وه. له ځان سره مې وویل هېڅ خبره نشته، څو دانې ګولۍ چې وخورې هر څه به سم شي. ناڅاپه یو ډاکټر مې خواته رانږدې شو او ویې ویل غوږ شه، د معایناتو او عکسونو له پایلې داسې ښکاري چې ته یو ډول مغزي تومور لرې چې په ډېرې چټکۍ سره وده کوي. اوس هم له دننه خوا ستا په رګونو فشار راوړي. هره شیبه یې فشار زیاتیږي او د دې امکان هم شته چې د ډېر فشار له وجې ستا د سترګو رګونه وچوي او د ړندېدو لامل دې شي. وروسته له هغې به د مغزو په ناروغي اخته کیږي چې پای یې یوازې مرګ دی. له ډېرې ویرې مې چیغې کړې او ومې ویل څه ډول په مغزي تومور اخته شوی یم، هغه هم په دې عمر کې؟ توکل په خدای، یعنې په سرطان. ډاکټر وویل هو، یو ډول تومور دی چې باید په تیزي سره یې درملنه وشي. نن شپه دې بستره وو، اړین او لازم معاینات به سرته ورسوو او سبا به ستا د کوپړې یوه برخه لرې کړو. تومور به ترې راوباسو او کوپړه به دې بیرته وتړو. یو څه وخت وروسته یې د جراحي او عملیاتو یو هوکړه لیک راکړ تر څو یې لاسلیک کړم، مګر ما ونه منله او له روغتون څخه راووتم. په داسې حال کې چې اوښکې مې د ګریوان په لور لارې جوړې کړې وې. په دې فکر کې وم چې چېرته لاړ شم، روغتون ته لاړ شم یا کور ته. له څو شېبو فکر کولو وروسته مې هوډ وکړ چې کوم بل روغتون ته لاړ شم.